او نیکی هیلې روغتیا روحي خپرونې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. نننۍ ویډیو د ویټامین ای د فوایدو او د ګټو په هکله باندې تاسو سره معلومات شریکوم. ویټامین ای خپله داسې یو ویټامین دی چې هغه په شحمیاتو کې حل کیږي او په نورو مایعاتو کې د حل وړ نه دی. ویټامین ای زموږ بدن ته د هغې په ایموني سیستم او نورو اعضاو ته ګټې خپله لري، خو که چیرې موږ د ویټامین ای سمه استفاده ونه کړو او د هغې په استفاده کې لږ څه زیاده روي وکړو نو هغه موږ ته نقص هم درلودلی شي. لکه څرنګه چې تاسو ټول آشنا یاستئ، ویټامین ای موږ کولی شو هم د خوړو څخه لاسته راوړو او هم کولی شو هغه د ټابلیټونو یا د هغې د دوایي منبع په توګه باندې هم لاسته راوړو، خو بهتره به دا وي چې موږ هغه د خوړو څخه په طبیعي ډول باندې لاسته راوړو. ویټامین ای موږ وویلې چې موږ کولی شو د خوړو څخه لاسته راوړو، خو که چیرې موږ هغه ډېر ضرورت ولرو او وغواړو چې د خپل د وجود ویټامین ای پوره کړو، موږ هغه د هغې د دوا په شکل باندې هم کولی شو چې استفاده یې کړو، خو بهتره یې د هغې د خوړو او د طبیعي لارې نه ده. ویټامین ای زموږ بدن ته ډېرې فواید لري، خو د هغې له ډلې څخه لومړنۍ فایده چې د ویټامین ای ده هغه د سلولونو د موږ د بدن د سلولونو جوړښت دی چې د هغې په جوړښت کې ډېره مرسته کوي، او همدارنګه د هغه بیروني منتاناتو، میکروبونو او د آلودګیو په مقابل کې د انټي اکسیدانت په بدن د سلولونو جوړښت دی چې د هغې په جوړښت کې ډېره مرسته کوي، او همدارنګه د هغه بیروني منتاناتو، میکروبونو او د آلودګیو په مقابل کې د انټي اکسیدانت په ډول باندې هم رول لري. لکه چې کله هوا ډېره چټله وي او هغه آلودګي ولري نو د هغې په مقابل کې د موږ د سلولونو جوړښت محافظت کوي. د ویټامین ای دوهمه ګټه چې زموږ بدن ته لري هغه د موږ د سیستم ایموني تقویت دی، د باکتریاوو او د ویروسونو په وړاندې. د باکتریاوو د ویروسونو په وړاندې ویټامین ای ډېره مرسته کوي تر څو چې د موږ ارګانز د هغې په مقابل کې مقاومت ولري او قوي اوسي. همدارنګه ویټامین ای کولی شي چې د کولسټرول د پورته سطحې او د هغې د مضراتو څخه د موږ په بدن کې مرسته وکړي تر څو د هغې څخه جلوګیري وکړي او د هغې مضر اثرات زموږ په بدن باندې تاثیر ونه کړي. همدارنګه ویټامین ای د پورته یا د لوړ فشار څخه مخنیوی کوي او همدارنګه د وینې د لخته کېدو څخه هم مخنیوی کوي. آخرینۍ ګټه چې د ویټامین ای غواړم تاسو سره شریکه کړم هغه زموږ د پوستکي یا د جلد په برخه کې دی. لکه څرنګه چې موږ ټول آشنایي لرو چې د جلد د پوستکي په خاطر زیاتره ویټامینونه دي چې هغه مرسته کولی شي، لکه ویټامین سی او ویټامین ای او داسې نور ویټامین، خو ویټامین ای د پوستکي لپاره یو ډېر ګټور ویټامین دی چې د هغې په واسطه باندې موږ کولی شو خپل پوستکی صحي او سالم وساتو. دا وه د نن ورځې ویډیو چې له تاسو سره مې شریکه کړه. تر بیا مو الله مل شه.